چې دې جنګ ته په ډېر سنجیدګي سره وګورئ. د دې جنګ د شا لخوا کوم اسباب دي، هغه اسباب ډېر بنیادي دي. عرب خاوره، بلکې زه به دا وایم د دنیا د مظلومانو خاوره، په تېره پېړۍ کې د یورپ سامراجانو، انګریزانو، فرانسیانو، جرمنیانو او بیا امریکنو ټوله دنیا سره تقسیم کړه او د مظلوم قومونو خاوره، د هغو وسایل، د هغو دولت یورپ لوټ کړ. هغه ډېرې اوږدې خبرې دي، لیکن په ډېره مختصر سره بیا په دې 19 صدۍ کې، په دې 19 صدۍ کې امریکنو د انګریزانو په سازش د عربیانو په خاوره څو درې کاله وشو چې په حق کې یو دا دی چې د عربو خاوره یې سره تقسیم کړه. عرب ټول خپل مابین کې تقسیم او جلا جلا د دوی د مرضۍ حکومتونه یې ورکړل. د انګریزانو د امریکنو د مرضۍ حکومتونه د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د عربو وسایل، قدرتي دولت چې د عربو دا ټول لوټ کړي او هغه قدرتي دولت تاسو ته معلوم دی له نورو خبرو چې د عربو جغرافیایي حیثیت، د دوی د څنګ سمندرونه، د دوی په خپله باندې مشرق وسطا چې په خپله باندې د ټولې دنیا په مرکز کې خپل جغرافیایي او جنګي سیاسي اهمیت لري، له هغې علاوه د عربو پټرول، دا د یورپ تمام دولت چې پر موږ باندې دوی صرف کوي او موږ په وزنې او موږ په وهي او ټوله دنیا په وهي، دا دولت خالص او خالص له نورو شیانو علاوه د عربیانو پټرول. د دغه دپاره عربیان، امریکن او انګریزانو له سن 1918 څخه انګریزانو طریقه دا اختیار کړه چې د عربو پر سینه باندې او د تمام د دې غریبو قومو پر سینه باندې اسرائیل جوړ کړه. او د هغوی د خاورې نیولو دپاره اسرائیل جوړ اسرائیل جوړ کړي. د اسرائیل جوړ تاسو سره ونه چې اشیانه او احترام کړ د دې خاورې تمام پښتون، د دې اسرائیل پنجابی او د دې سیمې ټول خلک په دې حالت دي چې اسرائیل د تمام عرب پر سینه، د تمام مسلمان پر سینه، د تمام مظلوم انسانانو پر سینه باندې اسرائیل یو ډېر لوی ظالم کړ. انګریزان امریکن چې هر وخت عربیان وهي، انګریزان امریکن چې هر وخت غریب قومونه وهي، نو اسرائیل یې ورته ساتلی. د دې اسرائیل په خپله باندې د فلسطین خاوره نیولې وه. اسرائیل د فلسطین پر خاوره جوړ دی. فلسطین د چا خاوره ده؟ فلسطین د عربیانو، فلسطینیانو خاوره ده، د مسلمانانو خاوره ده او د اسلام او نور چې کوم دینونه دي لکه عیسایت، دا ټول د دې مرکزونه په بیت المقدس، دا ټوله اسرائیل په خپله قبضه کې نیولي. اوس نو پر دغه باندې چې هر وخت عرب، د عرب ولس هر وخت د ځان د اتحاد کوشش کوي، عرب د ځان د وسایلو آزادولو کوشش کوي، عرب نور د دنیا د مسلمانو حمایت کوي، نو د ده ایجنټان اول اسرائیل هغه دا طریقه اختیار کړې ده چې هغه بیا د خپل طاقت د توپک په زور باندې خپله قبضه ساتي او د عربو مظلومان وهي. تاسو په دې کې دا معلومات لرئ چې جمال ابن ناصر چې هغه د عربو هغه یو ډېر کارمان، ډېر ښه مسلمان، هغه دا کوشش وکړ چې عربیان د دوی وسایل، د دوی دولت، هر څه د اسرائیل له قبضې خلاص کړي، د امریکنو د انګریزانو له قبضې خلاص کړي. لیکن تاسو ته یاد دي په سن 19 د جون په جنګ کې اسرائیل د نورو د امریکنو د انګریزانو په طاقت سره د عربیانو، د مسلمانانو کومه ځمکه؟ د شام ځمکه، د مصر ځمکه او د اردن ځمکه، دا ټوله نوره ځمکه ونیوله. سن 19 کې مزید خاوره ونیوله. لیکن هغه وخت یو د اقوام متحده یو معمولي قرارداد، اقوام متحده نه د انسانیت، نه د مسلمانۍ، نه د عربیت هېڅ جذبه په چا کې پیدا شوه او د عربیانو خاوره له یو طرف ته پخوانۍ د فلسطین خاوره او بل طرف ته وروسته د فلسطین خاوره بیت المقدس د مسلمانانو زموږ لومړۍ مکه، داسې ده
سعودي نه د مصر نه د بل چا او په چا کې د انسانیت جذبه پیدا نه شوله په چا کې د عربیت جذبه پیدا نه شوله د عربیانو خاوره د مسلمانانو وي کوم څوک چې د چا په دولت باندې کویت هغه و چې د یورپ تمامه پیسه د کویت د یورپ تمامه پیسه د سعودي چې وګړو ځان ته وایي د سعودي دا د اسرائیل د ایجنټانو تمامه پیسه د یورپ نن تمام طاقت د عربیانو د سعودي او د کویت د دول او د دوی بزدلي تاسو ته معلومه ده چې د عرب یې هر ځای ته بزدله کړ مسلمانان یې هر ځای ته بزدله کړه چې 10 لکه اسرائیلیان پر 12 پاچاهۍ عربیان او 45 پاچاهۍ مسلمانان 10 لکه اسرائیلیان مو پرایله شو او دغه عربیان د سعودي دا نوت دا د کویت دا د امارات دا برایله شو تر موږ به تېر دومره بزدله نو صدام حسین او د ده پاچۍ او د ده حکومت او دولت دا فیصله وکړه چې د عرب بزدلي د مسلمان بزدلي دا تر هغه وخته به وي چې د عرب پر خاوره باندې اسرائیل وي د عرب پر خاوره باندې دغه بزدلان حکمرانان وي د کویت نه او د فهد نه او هغه د امریکنو ایجنټان وي نو د دغې دپاره هغه هغه د عرب د اتحاد دپاره د کویت خاوره وي کویت په خپله هغه تفصیلات تاسو ته معلوم یا نه دا د عربو خپله خاوره کویت په خپله د عراق برخه په 1918 کې مشهور لارنس که تاسو ته یاد وي لارنس هغه مشهور لارنس چې یارې په افغانستان کې آزاد انقلابي افغانستان کې دا زموږ غازي امان الله خان له دغه ځای لرې کړ هغه لارنس چې کوم یوه د کابل په پلې خشتي کې 10 کاله یا څو کاله امارت وکړ هغه لارنس په سن 1929 کې په کابل کې و په کندهار کې و له هغې خبرې علاوه دا اول په 1918 کې د خپلې منصوبې تحت دا اسرائیل او دغه کویت دا نورې علاقې امارات او دا تمام عربیانو تقسیم دا د لارنس منصوبه ده تاسو دې تصدیق کوئ که تاسو دا صحیح خبره کوئ چې د عربو تمام تقسیم د لارنس د منصوبې باندې اوس نو هغه د عربیانو بربادي صدام حسین دا همت وکړ دا جرأت یې وکړ چې کائنات کو د عرب د وحدت لپاره د عربو هغه غلط خلک د هغو د سمولو او د اسرائیل د وهلو لپاره خپله منصوبه تیاره چې منصوبه یې تیاره کړه نو اول عراق چې دی کویت کې وشو انسانیت درد راپورته شو اقوام متحده چې په سن 19 کې د عربیانو ځمکه نیولې وه او زموږ بیت المقدس یې نیولی و هېڅ اقوام متحده یو قرارداد نه پاسه و تاسې وګورئ یو قرارداد عام قرارداد یعنې د اسرائیل زه به دا یم غندنه یې نه کول عامه غندنه چې دا بدکار اسرائیل کړی دی لیکن اوس اقوام متحده ټول را روان شو د امریکې په ذریعه باندې باقاعده دا فیصله وکړه چې که کویت عراق خالي نه کړ نو پر هغه باندې به جنګي حمله کېږي دا اصلي کې ورونو ټوله بنیادي خبره د امریکا او د اسرائیل نن عرب په ډېر خطرناک حالاتو کې نن د عرب دپاره که زه دا وایم هره ورځې چې یو وخت کې د یورپ صلیبیانو تاسو ته معلومه ده یا نه چې هغو بیت المقدس ونیو تمام د عرب خاوره یې ونیوه د مسلمانانو خاوره یې ونیوله او هغه وخت هغه جرأتمن خلک که تاسو ته یاد وي چې صلاح الدین ایوبي تمام د یورپ خلکو د تمام عرب او د مسلمانانو خاوره نیول کوشش وکړ او بیا صلاح الدین ایوبي پیدا هغه وخت صلاح الدین ایوبي او د ده ملګرو دا همت
وعربو مسلمانانو ته ورکړ چې له هغه سلیله لغو سره د یورپ له خلکو سره یې ټکر واخ او بیا بیت المقدس او دا علاقې چې یورپ غلامې کړې د یورپ تمام باچان پکښې شوي وو لکه نن پکښې اسرائیل د وهلو دپاره صدام حسین تاسو خبر یاست چې اوس هغه ورته ویل چې ته کوټ خالي که هغه ویل بلکل نه زه خالي که څه اندازمنو د عربیانو خبره ده دا مسله به عربیان حل کوي لیکن زه یې خالي کوم لیکن یو شرط او هغه شرط دا دی چې دومره مجلس به تاسو موږ سره کوئ چې د فلسطین د ازادۍ خبره به دې کښې راځي د فلسطین خبره به په دې کښې راځي له بار بار امریکان او یورپین او سامراجي ملکونه فلسطین بچیانې درپدره کړي تاسو خبر یاست چې دوی په کاڼه وجنګېده په عام کاڼه وجنګېده لیکن د دې باوجود هېڅ نه امریکن پریشانه شو نه انګریز پریشانه شو نه شاه پریشان یو هم نه پریشان شو لیکن اوس چې کوم وخت کې دا دلته معلوم شو چې هغه وخت دی چې اوس په صحیح معنا هغه جرأت ورسره دی هغه ایمان ورسره دی هغه طاقت ورسره دی هغه طاقت یې جوړ کړی دی چې ډېر لکه اسرائیلیان یې به دا هم لخوا حمله پرېږده او دوی به د ده لپاره موږ چې صدام الاسلام موږ صدام حسین دا همت ورکړ چې دا زه به اوله خبره ده اسرائیل سره کوم چې دا همت یې ورکړ نو اوس امریکن ډېر پریشان اوس انګریزان ډېر پریشانه دي جرمنیان فرانسیسیان د یورپ ظالمان پریشانه دي او ورسره ما ستا د ملک حکمرانان ما وخت آی چې آی موږ دا زه غواړي چې موږ ته په دې ملک ټولو پاچیانو باندې نه ولګېږو لیکن مجبوري ده د دې دپاره موږ لګېږو چې دا ملک دې ولس ته موږ دا خبره واضح کړو چې دا خبره څه ده دا خلک ته د آی جای حکمرانان د اسلام آباد حکمرانان دومره لوی جرم کوي د انسانیت جرم کوي د اسلام جرم کوي د عربو جرم کوي خیانت کوي عربیان چې عربیان نن خپل همت کوي مسلمانان خپل همت کوي او ظالم کوټو ته جواب ورکوي نو دوی راولاړېږي دوی نن فوجونه ورکوي نن یې د امریکې ته فوجونه ورکړي دي مور صفا خبره ده مور د تمام ملک د دې ملک مور تمام خلکو ته اپیل کوو چې تاسو مهرباني وکئ ټوله پارټۍ کې چې دي موږ یوه پارټۍ ته دا خبره نه کوو کله چې دا زموږ مشترکه د دې ملک مسله ده د مسلمانانو مسله ده د عربیانو مسله ده د تمام پښتون بلوچ سندی پنجابی د تمامې دنیا د مظلومانو مسله ده امریکا او د دې قوتونه هغه ظالم وسلې لري چې په دنیا کې دوی چاته د طاقت په ذریعه یې ولي تاسو خپله اندازه ولګوئ انسانیت نشته مسلمانې دی نه دی غمجن په بیت المقدس دی نه دی غمجن لیکن دلته بیا دی د عربیانو خپله مسله راغله دی راولاړ شو د دنیا تر ټولو لویې وسلې راوړ نو موږ د دنیا وایي د دې ملک ټولو پاچیانو ته دا اپیل کوو چې تاسو مهرباني وکړئ اوله خبره هغه کوو چې موږ تمام مسلمانانو ته تمام د مسلمانانو د حکومونو ته تمام نور د دنیا مظلومانو ته دا اپیل کوو چې دا جنګ اوله خبره موږ دا کوو دا جنګ د انسانیت دا د مسلمانانو دا د عربیانو د تمامې دنیا د انسانانو جنګ دی د امریکې خلاف دا د تمامې دنیا د انسانانو د تمامې دنیا د مظلومانو جنګ دی د اسرائیل خلاف دا جنګ پکار دی تمامه دنیا په دغه انداز باندې واخلي او نن چې هغو کومه حمله کړې ده په دې کې خپل تمام حکومتونه و دې ته مجبور کړي تمامې دنیا ته موږ اپیل کوو چې خپل حکومتونه که چېرې د هغو حکومتونه په دې جنګ کې برخه اخلي لکه دلته حکومت د اسلام آباد حکومت موږ دا مطالبه کوو چې تمام دا پاچیانو ته وایو اپیل کوو چې تاسو مهرباني وکئ پر دغه باندې په تمام ملک کې مظاهرې وکړي تاسو د دغه دپاره خپلې تیارانې وکړئ دا جنګ داسې مه کړئ دا خبره تاسو ته عزیزانو وروڼو موږ ته ګوته کوو که عراق دا عربیا ماته وخوړه لکه مخکې مطلب عربیانو چې یورپ په سنه 23 کې ماته خوړلې ده بیا
سنه 19 کې د دې ظالمانو لاسه ماته خوړلې ده او زموږ د دې مظلومو قومو په دې حصې باندې چې موږ د عربیانو کومک نه دی کړی عملا موږ د عرب ولس کومک نه دی کړی او بل د عربیانو خپل بدماشان دلالان لکه د شاپات لکه د امارات هغه لکه د عمان دا خلک نو هغې نتیجه دا وه چې عربیانو دویم شکست وخوړ د عربیانو خاوره ونیول شوه او که اوس دا خاوره بیا ونیول شوله امریکنو راجزانو زه به تاسو دا وایم چې تاسو دا یاد لرئ چې خانه کعبه او مدینه شریفه زموږ مقدس مقامونه دا به لاس پرېمینځئ تمام دا مسلمانانو د دې وطن موږ تمامو خلکو ته دا وایو و هر چا ته چې دا داسې ساده خبره نه ده بیا به د عربیانو مځکه نورې تقسیم کېږي لکه بیت المقدس چې نیولی دی په هېڅ طاقت باندې بیت المقدس نه خلاصېږي فلسطین نه خلاصېږي بیا به هېڅوک بیا دا خبره نه کوي شهرمان دا خبره به نه کوي چې هغه وخت که زه پوهېدلی وه زما خانه کعبه به څنګه تله زما مدینه شریفه به څنګه تله دا به موږ پخپله د دې ذمهوار دا ټول خلک به د دې ذمهوار نو عزیزانو موږ خپله باندې دا خبره کوو موږ د خپلې پارټۍ له طرفه پښتونخوا ملي وطن پارټۍ له طرفه تمام ملک هغه پارټۍ ته وایي موږ دا کوشش دی چې موږ نورې پاچیانې که څه هم له هغو سره زموږ د سیاست اختلافات صحیح دي لیکن پر دا خبره موږ له دوی سره کم از کم اختلاف نه وکړو او موږ دا کوشش دی چې هغه ټولې پاچیان تمام بل په دغه کې بلا تمیز د پارټۍ بلا تمیز د قوم دا ټوله موږ جمع شو او موږ باقاعده داسې طریقه اختیار کړو دلته داسې طریقې اختیار شي چې په دې ملک هلته و عراق ته تقویت ورکړو عرب مظلومانو ته تقویت ورکړو او بیا له دې بعد داسې حالات راوړو چې امریکا په دې جنګ کې شکست وخوري او تاسو ته یوه خبره کوم انشاءالله دا خبره زه تاسو ته کوم چې انشاءالله البته د دې څخه مطالبه کوو د دې امر چې دا ټولې خبرې دوی د امریکې په حواله وکړي دوی د انګرېزانو په حواله وکړي نو تاسو ته موږ دا مطالبه کوو د هغه د تمام وروڼو څخه چې تاسو دې کې همت کوئ انشاءالله داسې نه ده امریکا چې امریکا نه ماتېږي امریکې ته مظلومو قومو ماته ورکړې وه انشاءالله داسې سپسته خوړلی وو په جنوبي اسلام په اسلام کې چې تمامه دنیا دې یاد لري تمام ظالمان دې یاد لري او نن خو انشاءالله صدام حسین زموږ ملګرو ټول عربیان تمام عرب ولس پاچاهان پرېږدئ هغه خو د الله نافظ پرېږدئ چې څوک پر امریکا هغه پرېږدئ ټول تمام عرب تمام مسلمانان د صدام حسین او د ایران لخوا دي او په خپلو پاچاهان لري چې دا نه دی لکه نن چې په راډیو کې وینا ده چې داسې بمباري یې وکړه 18,000 ټنه هغه دارو یې پر وغورځول او بیا دا دي او بیا دا دي داسې خبره نه ده هغه شته هغه یې کوي لیکن عراقیان د عراق لیډرشپ د عراق فوجونه د عراق ولس او تمام عرب ولس تمام مسلمان ولس پر دې خبره ټینګ ولاړ دی انشاءالله امریکا او د امریکې ملګرو ته به شکست ورکوي خبره شوې او د ملک دا وخت هغه حکومت هر چا چې دی موږ له هغه مطالبه کوو چې خپل راډیو د ټلویزیون ده ټیک کړي او راډیو ټلویزیون ده د عراق دپاره استعمال کړي چې د عراق خبرې ورکوي او د عراق د هغه د عراق د فوجو د وزارت دفاع خپلې خبرې ورکوي دا د دوی ذمهواري ده او له دغه ځایه موږ د ملک له حکومته دا مطالبه کوو چې هغه فوجونه چې د اسرائیل په خدمت کې تللي دي هغه فوجونه یاد لرئ تمام پښتون بلوچ سندی پنجابی د دې ملک تمام خلک موږ پر دغه عمل باندې لعنت استوو د مرکزي حکومت پر دغه عمل باندې او هغه خلک موږ دا مطالبه
مهرباني وکړئ نن د عربو نن د مسلمانانو مقدس مقامات نن ټول د امریکنو په قبضه کې دي او د مستقبل خطره له لحاظه موږ دا خبره کوو مهرباني وکړئ تمام د دې ملک انسانانو ته باقاعده دا هدایت وکړئ چې هغه د امریکې خلاف مکمل دا د جنګ دپاره تیار شي او باقاعده ټول د دې پاچانو ته دا وایو تمام پاچانو ته اپیل کوو چې تمام لسته د امریکې خلاف جنګ ته تیار موږ دا مطالبه کوو ورونه د هر صورت مجلس په دې حواله ډېر دی لنډه خبره دا ده دا وخت حقیقت دا دی ډېر خطرناک جنګ ډېر خطرناک جنګ دی او موږ دا دعا کوو له الله تعالی څخه موږ دا دعا کوو چې خدای تعالی ده صدام حسین ته د دې ملګرو ته و عربیانو ته و فلسطینیانو ته فتح ورکړي او موږ ننداره ده چې د دوی دپاره فتح تر آخره پورې د دوی فتح فلسطین یاسر عرفات او صدام حسین او زموږ پاچۍ په دې کې موږ هر څنګه چې خپل تاس ذمهواري راکړه موږ به په هغه ذمهواري کوو او تاسو دا خبره کوو چې دا داسې بې هغه مه اخئ غیر جانبدار مه کښېنئ په دې کې برخه واخلئ مجلس ډېر دی ورونو په هر صورت امریکن سامراج